د 400 والو په لاس باندې چې ورلې کنه دی بر داسې کندې تولي قسم په خدای چې په ورځ د محشر بم را پاسېدو کې ور ډیر زورونه کوي مونږ نه دا ځای هیر دی په ایمان درته وایم قبر رانه هیر دی او د 400 والو ته چې زه وګورم کنه نو زه وایم ظالمانو دا 400 والم چې په قبر کې خښ کې د چاپلار روتي نشي زما لا شک ته چې په ورځ د محشر به دا غریبانان 400 وال د قبرستان نه دی به روزي څنګه او زه د خپل مقتدیانو ته وایم چې یا ظالمانو د سنت طریقه ګورې دا نه ده تاسو چې کوئ د سنت طریقه دا چې ګورې په قبر کې ودرېدې او د نامي عمره پکې دا ولاړ سړی تا ته ښکاري د نامي عمره بس دومره به قبر ښکته کې زمونږ په قبرستان کې خلک دومره لاندې خښئ چې دا سړی لاندې کندور ته ورکوز شوی دی دا بل مسلمان ورله لاس ورکړي هلکه راوخېږه نو دی یا راوخېږئ داسې ده او که نه ده ستاسو قبرستان هم 400 کې دی نو ته را چې دونه لاندې کنده کې تا ورکوز کړو دا سړی یو ټرالی یو ډنګ پنګ هم نه یو ډنګ پنګ نه ګورې ښه یو ټرالی خوری در باندې در واړوله دا به ته را پاسې څنګه نو زه ورته یم ظالمانو د سبا غم یې کوئ نن غم یې مه کوئ کېږدئ پکې سبا به څنګه راوځي د دې غم وکئ نو مونږ ته ګوره دغه لویه کنده د 400 والو په لاس باندې چې ورلې کنه دی بر داسې کندې تولي قسم په خدای چې په ورځ د محشر بم را پاسېدو کې ګوره ډېر زورونه کوي نو دا راته ووایه چې په دغه تور تم تور لحد کې د دې رمضان المبارک نه علاوه ستا څه په کار راتېرې شي یو ستاسو په سپینو جامو دوکه کېږم ستاسو نه زیات ګنهګار یم خو ما سره د خپل آخرت غم دی قسم په خدای که دا غم را سره نو دا فکر را سره نو نو د دې دومره بیمارۍ زما دا ایمان دی چې زه یو ټکي یو لفظ وایم خدای تعالی ما ته په دې باندې ثواب راکوي تاسو یو ټکي اورئ قاري صاحب محترم ټول قرآن واورو که نه نو ده ته یې د ویلو ثواب ورکو تاسو ته یې د اورېدو ثواب ورکو دا نه چې قاري صاحب محترم له په یو لفظ باندې 10 نیکۍ دي نه تاسو ورپسې هسې ولاړ وی نه تاسو چې اوریدونکي یې د اوریدونکو له په یو ټکي باندې 10 نیکۍ ورکړئ زمونږ ته د آخرت ډېرې لویې ستړې پرتې دي دغه ستړو له به غاړې غټۍ ورځو د دې دپاره به څه محنت کوو خو محنت ګورې روژه ده محنت ګورې قرآن دی د آخرت محنت ګورې خپل ځان دلته ستړي کول دا دي چې د خدای تعالی د رضا هغه اعمال چې الله پاک پرې راضي کېږي نبي پاک علیه صلات وسلام پرې وعدې کړي دي خپل امت ته دغه ګورې د انسان دپاره ستړي دي او که ته وایې ستړی کرکټ دی ته وایې ستړی ګورې ګوډ دی ته وایې ستړی ګورې بوساړه ده ته وایې ګورې کیلو وم تلی اړوم یا روره اوبه خورې کوم قسم په خدای دا دنیا کې ګورې ابس دی نه ستا پلار نه ستا نیکه د 19 نه شل کړه او نه به ته 19 نه شل کړې ها که دا دومره خواري او محنت چې ته په پټي کې کوې قسم په خدای دومره دې په جومات کې وکړو الله ګواه دی چې په دې خدای تعالی به دې په دې یو رمضان المبارک کې وبخي